پښتنه هنرمنده نجیبه فیض وایي چې د ژوند ارمانونه مې پوره شوي دي او که مړه شوم نو هیڅ پروا نه لري. هغې دا خبرې ولې کړې دي او د دې تر شا حقیقت څه دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې له معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو، پښتنه هنرمنده نجیبه فیض چې د افغانستان قندوز ښار ته تللې ده او له هغه ځای نه په ټویټر باندې یو ټویټ کړی دی. لیکلي دي چې د ژوند ټول ارمانونه مې پوره شوي دي خو که مړه شوم نو څه. نجیبه فیض په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې قندوز مې د بابا په قباله دی، وطن مې دی، خاوره مې ده او عزت مې دی، ترې قربان شم، نه به سره نه پاتې کېږي او هسې هم د ژوند ارمانونه مې پوره شوي دي. البته د سوله ییز افغانستان ارمان لرم، ګوندې خدای پاک مې دا ارمان هم پوره کړي. نجیبه فیض چې په اصل کې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس مهال کندوز ته تللې ده او د هغه ځای نه دا ټویټونه کړي دي. نجیبه فیض د خپل سفر عکسونه او ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې کړي دي او ډېره زیاته خوشحاله ښکارېږي. په خپل یو بل ټویټ کې لیکلي دي چې زما کورنۍ او ملګرو راته ویل چې کندوز ته مه ځه، هسې نه چې ته ووژل شي. هغې زیاته کړه چې ما ورته وویل چې نجیبه فیض داسې نه ده پیدا شوې چې هغه دې ویریږي او هسې هم ټیپو سلطان ویلي دي چې د زمري یوه ورځ ژوند د ګیدړانو د 100 کالو د ژوند نه بهتره دی. قدرمنو دوستانو، نجیبه فیض دلربا چې تیره میاشت په روژه کې اعتکاف ته هم ناسته وه او ویلي وو چې هغه به د اختر نه وروسته خپلو مینوالو سره هم مخامخ کیږي. نو دوستانو، دا و د نجیبه فیض په اړه خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. ډیره مننه.